رور مې څومره لار پاتې ده نوره؟ رور د 5 منټو لار پاتې ده. ملګري دا ځای رارسي او که نه رارسي؟ ډېر ورسېدو. هلکه چغې مه وایئ، دلته کې ستاسو څوک هم نه اوري چې موږ څه غوښتو هغه وشو. خو زه راته یم دا ګاډۍ سیټه کړه چې حساب کتاب شروع کړو. سیټه کومه ګاډۍ؟ خو د خدای لپاره زما بچي ته څه ونه وایې. نه نه نه، ستا بچي ته موږ څه نه وایو، خو چې موږ څه غواړو هغه پکې خو دا ګاډۍ سیټه کړه راته یم. سیټه کومه؟ او سیټه کړه. ډېر ورته به سوال مینت وکړو که چېرته کور ته ده ورسولو. السلام علیکم رور. وعلیکم سلام. رور یو مجبوري مې ده، دا واړه مې ناجوړو هسپتال ته مې راوستي وو. ټیم را باندې ډېر زیات ناوخته شو، زه ډېر وګرځېدم خو ګاډی راته میلاو نه شو ځکه چې د شپې 11 بجې دي. خو دغه یو کس راته وي وایي دغه دوکان کولاو دی او دغه دوکاندار سره ګاډی دی، دی به ورسوي. خو رور بهر چې ټیکسیان 100 روپۍ لي د هغې 3 چنده به درکړمه، خو مونږ کور ته ورسوه ځکه چې یو ټایم ناوخته دی، بلو په کور کې واړه ماشومانان پریښي دي، په کور کې مشر داسې څوک نشته، واړه به جاړي. ډېر مجبور یې ورور. رور مې خفه نه شئ، په دې ځای کې به ته پاتې راشم. په دې ټیم کې خو نور کله زه په کور کې ناست یم او نن مې راپسې دا زوی هم راغلی دی، وایي دوايانې راواله کور کې څه بیمار دی که نه. نو موږ چې دا دوايانې راولو او کور ته رسو نو نور به ناوخته شوی. زه تاسو نه شم وړی، خفه نه شئ. ټیک ده رور، ښځې تا ته تکلیف دی خو څه وکړو، مجبوري ده. پیاده به ځو که سهار ته ورسېدو که هر ټایم ورسېدو. الله دې په موږ خپلې پردې واچي. ای ملګري لږ صبر وکئ، ستاسو په شانتي په ما باندې هم ډېر سختې او تکلیفونه تېر شوي دي، هغه خپل وخت خو راته رایاد کړو. تاسو ځئ کوم ځای ته؟ رور دقته بایپاسه پورې ویسه. ټیک ده، تاسو دې سیټ ته ودرېږئ. زوی به زویه داسې به وکړو چې دا غریبانان به د خپل ځای ته ورسو، الله پاک به رانه خوشحاله شي. صحیح ده؟ پاپا په ښه کار باندې الله خوشحالېږي. ټیک ده زویه. رور الله دې خوشحاله کړه چې په دې نیمه شپه دې موږ دلته کې راوړو. په دې دنیا کې ښه خلک هم شته او دا دنیا چې ده په دې ښه خلکو آباده ده. رور داسې څه خبره نشته، په موږ ځانه سختې او تکلیفونه تېر شوي دي، هغه خپل وخت راته رایادېږي او انسان همیشه د انسان په کار راځي. رور مې څومره لار پاتې ده نوره؟ رور د 5 منټو لار پاتې ده. خفه نه شي رور. صحیح ده. ملګري دا ځای رارسي او که نه رارسي؟ ډېر ورسېدو. هلکه چغې مه وایئ، دلته کې ستاسو څوک هم نه اوري چې موږ څه غوښتو هغه وشو. خو زه راته یم دا ګاډۍ سیټه کړه چې حساب کتاب شروع کړو. سیټه کومه ګاډۍ؟ خو د خدای لپاره زما بچي ته څه ونه وایې. نه نه نه، ستا بچي ته موږ څه نه وایو، خو چې موږ څه غواړو هغه پکې خو دا ګاډۍ سیټه کړه راته یم. سیټه کومه؟ او سیټه کړه او چغې مغې به نه وایئ، په خاموشۍ به کار کوئ. دلته کې اوس تاسو نه چلېږي، بس دغه سیټه وردېږه. راکوشه دې خوا راشه. ای ملګري اخر ته غواړې زموږ نه څه؟ موږ ستا نه نور هېڅ هم نه غواړو، مه یېرېږه. موږ ستا نه پیسې غواړو، پیسې. زما سره په جیب کې 1 روپۍ هم نشته چې زه تاله درکړمه. وقم وکړه، دلته کېده نه غواړمه، د دوکانه روپۍ دې غواړمه، هغه به دلته کې ماله راوړې او هغه به ما ته حواله کړې. او ته به اوس دا سوچ کې چې د دوکان روپۍ به دلته کې څنګه راوړم. نو ما او تا به ځو دوکان ته او زما دا ملګری او ستا دا زوی به په دې ګاډي کې ناست او که په لاره دې څه غلط حرکت وکړو نو ما او زما دا ملګری په کانټیکټ کې یو. بیا دې د زوی تمه مه کوه، د زوی دې لاس وینځه ځکه چې زوی به دله بیا چوټ کېږي ډایرکټ وری. ما ته ستا دا خبره منظوره ده، راځه چې په دې ګاډي کې زر لاړ شو. راځه. نه په دې ګاډي کې نه ځو، دا به هم دلته کې پاتې کېږي، په بل ګاډي کې ځو. صبر وکړه، بل ګاډي ته رینګ کوم چې راشي چې پای کې لاړ شو. هغه زوړ ځای ته ګاډی راوله، زر کوه زوړ ځای ته ځان زر راورسوه. راځه لکه ګاډی راغی مخې ته کښېنه. شابه راځه، شابه مخې ته وخېژه. بس دوکانو کولاو کو ورشه لکه
چې په ګله کې یو شی پرې نه دی زه به یې تماشه کوم ګورې ورشه که نه مور دی که نه شابه ورشه سوتر کې پرې نه دی که نه بیا به ګیله زما نه کوې که ماشوم له دې هر چل وشو ځان هوښیار کا کار کېدو وال دی پیسې را غونډئ ته خو ګوره ته هم دغه ځای کې خیال کوه چې ماشوم د نه اواز ونه باسي ګوره خوله وله بنده کا ټیک ده ټیک ده لکه شب زر کو ورته ټیمه زر کو ټیم مه خرابوه ټیک ده ټیک ده زه بس کار کېدو والې تعدي مه کوه که نه څه خو نه کېږي که نه بار زه تماشو کومه صحیح ده لکه ګوره چې چوانۍ پکې پرې نه دي دغه دی پیسې راوړئ راکړه دا پیسې ګلې دې ټوله ولټوله ټوله یوه روپۍ مې پکې نه ده پرېښودې دې خو راشه زه یې وینم دلته ورته کا ونه راخې که نه د زوی خیر دې نشته دا وینه 10 روپۍ دې پکې پاتې کړې وې د دې په ځای د زوی نه 3 ګوتې کټ کړمه تا ته ما ونیو چې یو اتانې به پکې نه پرېږدې موږ د پیمانۍ کوو په ایماندارۍ کوو سیده شه مخکې شه نه جي دا شلېدلي لوټونه خراب لوټونه ځکه مې راوانغښتو ځه مخې ته شه چې ځو شب ځه ټینشن مه کوه او په ځای دې دوکان بند شو ځه او ټیک ده دلته یو کس راغی صبر وکړه چې ستا خوا دې خوا کې زه تا ته وایم نه کولې خیر خدای د شپې 2 بجې دی او تاسو په دې ټیم دکان چالو کړلی ولې خیر دی او خیر دی څه نشته څوک دی لکه دا سړی ته صبر څنګه مې اجازه درکړو که نه ټیم به پکې نه لګی صحیح ده نه داسې څه خبره نشته دا زموږ د دې مارکیټ چوکیدار دی خو نه که دا سړی څوک دی ناشنا دی دا مې ونه پېژندو موبایل مه کټ کوه چې د شپې په 2 بجې څوک چاله دوکان کولاوي دا به خاص ملګری که نه زه د ده خاص ملګری یم د کراچۍ نه راغلی یم خو ستا دا چوکیداري زما خوښه نه شوه ولې چې نه ستا سره لینده شته نه ټوپک شته نه لوړ شته پابل و چې دی دغه لکې ډاکوان ناغلي وو او چوکیدار وده و او د 3 لک روپو غلا یې وکړه خریان تاسو ته یم ستا نه خو ماشومانان هم نه هېرېږي نو غټ په ده نه څه وهېرېږي دا څښا سړي نه نیولې کم چې کم یو لینده خو دې ګرځولی د بازار دا لوغړن سپي خو دې پې ویشتې که نه تش بوتلې ستا دا موکیداریانې نه چلېږي هسې بې ځایه روپۍ لئ سړیا خلکو د دنیا ډکیتي غلاګانې وکړې او تاسو دغه بمبړان کته ځای اوبه راځئ نه که خفه نه شې خو دا سړی راته ډېر بد اخلاقه ښکاره شو څه بېوقوف هم دی او مشکوک راته هم ښکاري که صحیح نو ما ته ووایه نه چوکیداره دا څه خبره نشته او اصل خبره دا ده چې دی چې کراچوال دی نو اکثر د سړي سره داسې آزاد غونته کې ګپ لګوي نور دړه نه ډېر صفا دی میلمه څه کوو ځو ګپ مې سره ولګو چېرته خفه نه شي او بس د روان یو درلو ځه مخکې شه ځه شابه خپې تېز دغه سیټ ته ورته ګرو خبره ورته کوم دا چوکیدار دې ځان ته ډېر هوښیار وایي ورشه لاړ شه او چې 100 روپۍ ورسره راوایلتې ورته وایي سهار به درکړم ایمرجنسي ده لکه چې څه مې په دوکان کې وخت مې درله درکړو که نه زما د زوی باړه و چې قلار شه راځه لکه 1 2 3 ګورې زوی دې ګورې په ایماندارۍ ګورې په دې کې انجل بنجل لیکي ګورې نه د خدای خاطر وکړه چې هغه ماشوم زوی ته مې څه ونه وایي چې ته څه وایې زه ورته وایم ټیک ده بارې ورشه لاړ شه او د څوکیدار نه ټولې روپۍ راواله او ایمرجنسي دا مې میلمه دی وایي اوس مې پکار دي او چې 100 سره یې راواله او خپې او لاس مه رپوه ډېر شه مضبوط شه مخکې شه شابه دا چوکیدار ځان هوښیار کوي چې د ده نه جیب خرچه واړي چوکیداره جی وایه نه ما وی لګه ایمرجنسي مې ده جی او که لږې روپۍ دې په دې جیب کې نو ساره پورې مې پکار دي بس سار به دله درکړمه نه که زما د وختي نه شک و چې څه ایمرجنسي دي ده خو ما ته دې ویې نه زما خو 1,000 روپۍ میاشته خو دا 10,000 پکې راغونډې شوي وي دا والا او لږه ایمرجنسي وه زه الله دې خوشحاله کړه سهار به یې دله درکړم ښه زه ټیک ته ځه بس در روان شو زه مخکې شه لکه زه بس دغه ځای کې ګاډي ته خېږو ته بېغمه شه ځه بس کار وشو ځه حیران یم چې میلمه وختي نه پرسته په موبایل هم خبرې کوي او زموږ سره هم خبرې کوي خو بلې خبرې حیران کړی یم چې نیک د دې میلمه په اشارو باندې چلیږي چې دا بس څه چلي سویا ایوبه راکوزېږه کار شوی دی راکوزېږه شابه راځه
اوس دو پوه شه او کار یې پوه شه راځه زویا ته څنګه ښه که نه کار وشو ښه ډنډه کار وشو ته ښه یې که نه زویا یا الله ستا لاک لاک شکر دی یا الله دا زموږ سره څه وشو موږ ویل د چا غریب مدد به وکړو د چا په کار به راشو یا الله خو دا زموږ سره الټه ظلم وشو راځه ګاډي کښېنه زویا ګاډي ته وخېژه راځه